अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु गोरे अबासिन खबर ज़ैम शाहिद जान से د नوي کال په شروع کې د پټرولو قیمتونو کې د کمېدو امکان خو د ډیزلو ګرانېدو خدشه شته. د جنوري لومړنۍ نیټې 2025 نه د پټرولو قیمتونو کې په فی لیټر 2 روپۍ کمی، خو د های سپیډ ډیزل ایچ ایس ډي په قیمت کې 3.62 روپۍ فی لیټر زیاتېدو امکان دی. د صنعتي سرچینو په وینا په بین الاقوامي مارکیټ کې د طلب او رسد کې مسله شته، خو د شام حالات او د امریکې نوی قیادت د اقداماتو د وجه رامخته شوي غیر یقیني حالات د پټرولیم محصولات قیمت متاثره کړي. د پټرولو ممکنه قیمت 250.20 روپۍ فی لیټر، د ډیزلو ممکنه قیمت 259 روپۍ فی لیټر، لایټ ډیزل آیل 3.30 روپۍ زیاتېدو سره نوی قیمت مقرر شو. د خاورو تیلو 3.03 روپۍ زیاتېدو سره 151.97 روپۍ فی لیټر. بله تخمینه د خاورو تیلو لپاره 161.71 روپۍ فی لیټر د معمولي زیاتېدو سره ټاکل کیږي. په بین الاقوامي مارکیټ کې د پټرولي محصولاتو د قیمتونو بدلون اصلي وجه د جغرافیایي سیاسي عوامل او په بین الاقوامي مارکیټ کې د پریمیم نرخ 8.69 فی بیرل دی. د نوي کال په شروع کې خلکو د پټرولو په قیمت کې د کمیدو یو حده پورې ریلیف ترلاسه کېدو امید شته، خو ډیزلو او نور محصولاتو په قیمتونو کې زیاتېدو د وجه د ګرانۍ دباو بیا هم شته. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.